کنه ابه د شومېلې پلان نه ورکوم ځکه چې زه به شومېلې سره واده نه کوم بس دکه یو خبره ده او په دې راسره که سلا یې خو ټیک ده ځینې بس بیا دې خپل کار کوي یا لکه ټیک ده موږ ته منظوره ده بس ختمه خبره ده السلام علیکم وعلیکم سلام ګلاب بخیر بخیر غلام خان دا دی ناست دی او غلام خان دا دی څښل دی ستړي مشي ورته یا لکه په خپل زور نه پوهېږي ډوکې دي والا مات کړل مړ دې خدایه پاکه مات سوزکې دی دا خو نو داسې مینه کوله دا خر مینه ونیسي لکه نه نو ولې زه تا ته خر ښکارم نه نو ولې تا ماله لته راکړې ده نه نو دا خو دې هغه متل کوسې ته خر نه یې او که داسې وایم یا لکه ته کېنه سړیه څنګه یې جوړې بالکل ټیک ټاک ښه دا راته ووایې صاحب ګل اورمندارې چې تاسو د هغې رشتې باره کې څه فیصله وکړه یا لکه موږ ته ستا رشته منظوره ده او کنه وروره بالکل صحیح وایي ښه نو بیا خو داسې کار دی که نه صاحب ګله چې د نکاح په وخت ورله پیسې ورکړو منظوره ده او بنګله چې ده نو هغه ورته د واده پترې معلوم دا هم ټیک ده ټیک ده او موټر به ورله پترې مو ورکړو دا هم ټیک ده ټیک ده که نه ټیک ده ښه او بله داسې کار دی چې اول به نکاح کوو او بیا به پرېږدن کوو منظوره منظوره ده ځکه چې زما لور وی چې زما ورسره انډرسټینډینګ دی انډرسټینډینګ هغه یو بل په خوی باندې او چې رخصتي او نکاح وشي که نه او پرېږدنه وشي نو لور مې وی چې زلمي ته به زه مخ د پرېږدنې نه رسو ما ته ستا هر څه منظور ده هسې منظور دي دا کوېدن زما ده او که ستا ده زه به وایم چې ما ته منظوره ده زما کار دی بس سبا به کوېدن کوو چې کوېدن به کوو هر طرف کوېدن به کوو منظور ده ګلاب خانه مبارک رمضان مبارک یا لکه څه چل دې وکړو مړه څه چل مې کو دا د کراچۍ والې اسخر مې نه دی ده راته خبره کوله که نه وایي لور در کوم او ورسره به چې دی 2 کروړ روپۍ هم درکړم یو به بنګله هم درکړم او یو به موټر هم درکړم هغه بل نه دی نسواري کاکه کوم ولې برباد کړي بس راکوي بس راکوي اما نه اخلي که راته وایي چې 2 کروړ روپۍ به هم راکړي یو به بنګله راکړي یو به موټر راکړي هلته به زه شماله درکوم چې زه د نسوارو خرڅولو نه خلاص شم بیا نو بیا داسې چل دی که نه بس یو کار کوم که نه دا د کراچۍ والا اسخر مې نه هم ته د لور کوم ځکه چې 2 کروړ روپۍ هم راکړي یو بنګله هم راکړي او موټر هم راکړي بس مړه داسې کار به وکړم چې دا بنګله او موټر او دا دغه که نه چې والم که نه 2 کروړ روپۍ ته یې والم که نه د اسخر نه کراچۍ والا نه بس به والم نسواري کاکا له به ورته ورته چې دا واله او بس شومېله ماله راکړه زه بس زه ورسره واده کوم هسې ګلاب خان یو تپوس مې کولو او که دا کراچۍ والا اسخر چې کوم دی که نه دا اوسېږي کوم ځای دا مړه ته چې دا اخواته هغه سړک نه دی بونډت روډ وتی که څه وتی دغه دې خواته څه وګورې که نه داسې یو وړه غوندې دروازه لګېدلې که هغې ته نه وړې غوندې کوارټرې دي که نه چې غریبانه غوندې بس سویګې څه دغه هم ورسره لګېدلې دي که نه میټر لګېدلې بس همدغه کور دی په دې کې اوسي بس زما خو داسې کار نشته بس هسې معلومات مې کړل نه ښه دې وکړه معلومات ښه دی بس زه ورځم ورته نسواري کاکا ته وایم چې به د خیره 2 کروړ روپۍ یو بنګله او یو موټر در کوم او دا لور به ماله راکړي بس ما ته منظوره ده بس که خیر ته داسې وشم او زه به وشم جواز خان پسې چې خبرې یې کړم نه خبرولم ګناه ده که نه خبرول خو ضروري ده نه سمه مچې بلکې دمبه دی څه دې
هیڅ نه عرض مې دا کو چې دا د جواد کاکا کور دی ولې رښتیا نه راغلی یې نه خبرو مې د جواد کاکا لور سره ګلاب کویدن کوي پته ته شته به چې بچې مه وایه مرجونه عقل لږ زده کړه او بیا نه خبره چې زه کله پیدا کړې د ملکه صاحبانو اړتالو ځکه لنډې پاتې شومه د مطلب خبره کوه کومه ګلاب وایي چې کویدن کومه رقم تې اخلمه هغې د شمایلې سره واده کوم دا شمایله بیا د څوک ده دا د خان نسواري لور ده د هغې میندې خبره دې پوره شوه بیا په مخه مې ښه په شا ونه ګوره بیا په خبره شمه ګلابه په وړیکوالې زما جن ولوي او اوس په شمایلې مینېږي ټوټې دې وږي که نه چرته زما کویدنم په سترګو نه ده دي که دې سر خوړلي بس کې که نه دې کویدن د دوه که نه 2 کروړه روپۍ دي 2 کروړه یاره مېمسیا لږ نور ګاډېږه مانه نه که نه زه به د خیر د هغې جوړاګانو بدخانې ته واستم هلته ځان ښه کپیا که که نه پلاره بس دی که ناروغته کېږي که نه دا کویدن کوو خو نه کوو هغوی څه ورته کېږي ولاړه خدای خبردار مېمسیا لږ ودرېږه ګڼه ته مې لږ ورو شو څه چې دې مړه نه مې پرېږدي ویم ډېر زړه مې کېږي که نه نو مېلمانه راغلل زه راځم بخیرونو راځئ هر څه تیار دي راځئ راځه که نه تاسو کېنه سخرو جنۍ کوم ده زموږ که نه دننه په کوټه کې په کونج کې ناسته ده کله چې د کویدن رزم وشي نو بیا به د هغې نه وروسته مخکته کېږي او که نه یاره چېرته هم د جنۍ په زیره ده چیله یې په کویدن کې نه کېنو دا څه په اوتو بوتو سر دي صاحب ګله ګډې وړې وایي خیر د جواد ګله ماشوم دې نه پېږي خو باسه بیخ مثل او باسه خو دی که نه بس دی که نه دا څه په اوتو بوتو سر یې د کار خبره وکوي نو دا د کار خبره کوي دی خو پرېږده چې وجدان دې ته یا لکه غلي شه پلار دې ما یا لکه تاسو خاموش دی د کار خبره زه کوم که نه زه مټۍ راوړم ستاسو خوله خوږه کوم خدای دې وبخه دا خبره صحیح خبره دا سخر مې صحیح خبره کوي تاسو پرېږدئ مړه آفرین نه کویدن زما ده او دا مټۍ په دې سپېرو باندې خوري یا لکه دا خوشحالۍ موقع ده نو که مونږ یو دانه ډالۍ وخوړه نو څوک پوه نه شو نه چې ستا کویدن وه دا ماله چېرته یو دانه مټۍ ایښې ده یا لکه بیا ملګري شه چې د پیمان چې دا خوله دې ومه ګورې زماړه پرېږده لیکه که نه یا لیکه دا هم ولیکه ګلاب د دې کویدنې نه انکار وکړو 2 کروړه روپۍ یو بنګله او یو موټر به ماله راکوي
نه نو زما مازغه خراب دي چې ته به انکار کوم ولیکه به ولیکه ولې لیکل نو اوس تاسو دواړه پلار او دوی ګوتې ولګوئ نو د خپل ګوتې به هم درته ولګوو شاباش 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 هغه کې دې خوازي ولګو خدای دې وبخه اوس به یو دعا وکړو ټول لاسونه په جمع اوچت کې یا الله یا الله کما کویدن چې زما وکړه او کما جنې چې ما له کویدن کا پروردګاره یا الله یا الله دې جنې نه دومره توفیق ورکړي پروردګاره دومره توفیق ولا ورکړي چې زما د دې مور او د دې پلار دا سر نه وي دا کنجیان کې کنجیان دا توفیق ولا پروردګار ورکړي آمین ثم آمین یاد کا دا څنګه دعا ده نو دوا بس داسې نه کوم ته ماته ته وایې جینۍ کم ده ما لیدلې ده جینۍ ما لیدلې نه ده او تاسو کویدن زما وکړه نو دا دعا خو به خامخا کوم مخه به کېږه اوس به جینۍ راشي ما ته ابولورې یا ما ته ابولورې راشه دی خوا راشه راسي دا خو ما د ګونګټه ده پلاره پلاره خدای زه په څه واړولم بنا خو زما ګوتونه راغلې خو په سړیتوب باندې سره وخت دی کینې په سر پورې دواړه غوږونه دي پلاره مولا خودم په داسې ګونګټې باندې واړوه په کومې ګونګټې ده چې زه واړولم خلاصه چېرې دې شروع کړې دي وایم دا څه د کساب په لوره واړوله ستا له ډېر کار نمونه خبر یم نه به ته یې په کور کې وخورې کینې نو وینې دې څښم هم کته وینې ویسکي وینې دا څه ترې کوله دي روړې ده دا د مونږ دپاره ساتلې وه یاره پلار او مور مو دا خو په خرڅ کړه چې خرڅ کړي یا بچې بیا به دا قسمت خبرې دي دا چې ځو اوس وختلې ورې مبارکه شه خدای دې وبخه انما دې د سړي بچی دې ورومه نوره دې نه پوسوي ښکونه کوي پلاره ډېر بد دې راسره وکړو داسې څوک نه دي لولې کاڼی چې په کم ځای پروت وي نو دروند ښکاري نه پلاره نو ته عجیبه کار کې تا نو هغه بنګله موټر او 2 کروڑه روپۍ د کمې راوړي لولې زما نه 2 کروڑه روپۍ پکار دي نه بنګله او نه موټر زه یې ګورم چې دی څومره اوبو کې دی دا هر څه خو زه تا دپاره کومه قیمت پکې نو دا هر څه کولی شي 2 کروڑه روپۍ هم پیدا کولی شي بنګله هم اخیستی شي او موټر هم او واو هر څه کولی شي بس ډاکې بچی نو څه دې ویل هېڅ هم نه زه زما د بازار ده سودا راوړم وی زمزم ټوکې وکړه او ګلاب وسوځم وایم په سنسیم واړولم وایم زه به دې سنتې سره څنګه وخت تېروم دا ماته وایي یز بیا زه نجومي خو نوم کنه ما خو چې ښه تعلیم یافته او لوړه دنګه جینۍ به وي لکه څنګه چې یې پلار لوړ دنګ و زه څه خبر ومه چې د ګوپي مون به وي او کنه بچې ما ته هم پته نه وه زه هم نه وم خبر وایم به دواړه نه وایي خبر خو زه خو م برباد کم که نه زما ژوند خو م تباه کړو که نه زه لږ شمیلې پورې ورځمه یا الله یا الله دا شمیله مې په نصیب کړي دعا راته کوئ دعا راته الله دې من شه
ویمه ښځې رښتیا وایي ښځې رښتیا وي د تختې صوبانې دي بس جامې پنځه جامې خو تا کړي دي نو ښه بس ښه چې د ګلاب دفتر معلومات په کومه ده څه شکر دی هغه دی را روان دی ګلابه ګلابه دا جوړې ولې کېدن ډېر شوه دا ته څه کې خلک واده کېدن ته خوشحالېږي او ته جاړې پوه شوم در باندې ښه ته ما دپاره جاړې ای دا راته وایي چې جینۍ ښایسته ویمه جینۍ ورته بیخي نشي ویلی البته سپین ګونګټ ورته ویلی شي 1.5 فوټ ده 1.5 فوټ خدای پاک چرمخکی پیدا کوله دی پیدا کړه زمونږ دپاره وای الله پلار دې 2 کروړه روپۍ غواړي بنګله غواړي موټر غواړي مې دغه ګونګټ سره به واده کوم دغه چرمخکی سره به واده وکړم زه دا پیسې به دې والم نو پلار له به دې ورکړم چې پلار له دې ورکړم نو زه به ستا سره به مې واده وشي نو ویمه هغې ته خو کتم ناروا دي ناروا دا څه بلا ده څه په غم باندې واړېدم خبره درته کوم بس نورې خبرې پرېږده نورې خبرې بیخي پرېږده به داسې کار کوو دواړه تښتو به ځه هم ستا ذکر مې ورسره کول ستاسې بدونه مې ورته کول مېلمونه د چینار ټکي په وربل او ما لیدلې دار پټ پټ یې خاندل نه زما اوس هېڅ کار نشته صرف دا ده چې د پلار نه خفه شوې ده که دلته ما سره ولاړه نو ما ورته نصیحت کولو نه ګورې ملکو روټۍ به ګورې خامخا خورې د روټۍ نه انکار کړی که نه مې صحت به دې خراب شي دا خبره مې ورته نه تا ته ګورم داسې که دا سپږې دله وګورم داسې که که نه پروردګاره څنګه کېږي ماله چل راځي وای الله دا هر څه ستا د لاسه زما په مقابله کې ورته 1.5 فوټ جینۍ کېدن کړه اوس به زه څه کوم الله مالک دی بېشکه چې الله مالک دی خو مشرانو دا میلي چې ډومبې رښتري د کور دروازې له راغله که نه نه بېنوا به یې نه لېږئ کنې ټول عمر بیا دروازې ته ګوره څوک هم نه راځي د رښتې دپاره ونو لورې نو تاسو خو ما ستا دپاره کول تا دپاره رښتې ډېرې رښتې خو ډېرې دي خو چې زما خوښه شي که نه ټول زلمي یو شانتې دي ټول د خدای پیدایش دی ټول یې د خدای پیدایش دی نو ګلاب هم د خدای پیدایش و هغه له دې ولې نه ورکولم با ډېرې خلطې مه کوو ډېرې خبرې مه کوو زه چې څه کوم نو ستا د بهترۍ دپاره کوم مازغه دې خراب شوي دي لیونی شوي مازغه مې خراب شوي دي خره چې خدای د لور درکړې ده چې ټول زور ما نه وباسي ما پورې وخت نښتې زه تاسو دواړو نه دا تپوس کوم چې په دې دنیا کې دغه د کجوري کیټ کې و چې ما دپاره م لیدلی و بچې راما نه دا د پلار کړي دي دا ولې پلار دا ولې ګوره خدای خانته خبرې مه کوه خو صفا خبرې ورته وکړه که نه څه ونې خو دې نه دا ولې موږې بچې دا ما نشي کړی دا دې ته روغ وایي نه زه تاسو نه دا تپوس کوم دواړه ما ته دا جواب راکړئ چې په دنیا کې چېرته نورې جینکۍ نه وي چې دا پچه ما دپاره لیدلې وه دا ولې اور نه بچې نه اوس به م رانیو الله بچ کوي بالکل بالکل الله پاک دی الله بادشاه دی ورته نه دا خو په دې نه لږ ورزش کولو مې چې لږ ورزش وکړي که نه لکه ګوره پلار ته وګوره وزن لږ زیات شوی دی دې سره دا خبرې وورئ که نه دې سره معافي شته به څنګه کوو
دا اوږدې غوټې خلک د خدای په وخت راوستې داسې مې لارې کړه یا الله وایم ډېر شکر دی په الله مو برکت یې نو همدغه غوټه د لپاره کافي ده هغه چې غږ زما چنغله ده د اوږې غوټه ده راوبړې جوړې ګلونه چې مال راشي خفه نشي بابي وعلیکم السلام وعلیکم به تاسې کار وکړه ته به څوک دلته ودرېږه زه د چندخه رسوم دغه د چنغله کور ته رسوم بیا دله راځم زما همدغه تکه کور دی نه کور خو د لا نه رسېدلی لا لرې دی دا څه دی زمانې اوس همدلته ګوده شه که نه وایم زه د نظار شم زه نن قربان شم او مور هم د نظار ده او پلار هم د خیرات شوی بس ته ځه ښه ځه یوه خبره واوره سبا به پارک ته ځو که نه هغه پارک ته به راشې ښه د مینې خبرې به ډېرې وکړو نه در بشم ځه څومره غټ پرپوس دی چې دا د مینې خبرې به پکې ځایږي څنګه پرپوس به وي نو که نه به یې خو در بشم ښه در بشم بیا سیدي مولا وای ودرېږه دا ستا هغه چنغله وه دا سپېره زما چنغله ده که نه د اوږې غوټه یا الله د پلار ده کپری مې پروردګاره نور یم کنجی کړی بولونه سم یم ایرپورټ دې جوړ کړی بولې علمونه دی زه په څه مخته کړی ملا زما خبره واوره څه د پلار داخلي کې خیرې به نه کوم دا څه کړي دي ځه که راته ووایي زه فهم که نه نو ځکه نه ده خدای نېکبخته پوه مې که نه څه چلو کوم داسې کار دی که نه چې د شمالي پلار دا نه 2 کروړه روپۍ او بنګله غواړي که نه 2 کروړه روپۍ دا به زه د کوم ځای نه پیدا کوم زه وایم دا یو کټمل چېرته نه شم پیدا کولی ځان پوه که نو پانسي یې که نه نو پیسو ته به پانسي څنګه اچوم ځه اوهو دغه د خو دې کپړی مکمل خالي ده که نه پیسو ته څوک پانسي اچوي تا اوس نه یې ته ونیم چې ورته پانسي واچوم یاره نو هغې کې څه ده زه د شمالي پلار یادومه نه نه چې شمالي پلار ته د پانسي واچوم نه خو به مړ شي نو چې مړ شي نو دا به دې خلاص شي که نه وایي د دې خبرې شمالي ته ګټه ونه لګي د هغې دې خفه کېږي به بېصدیا په ایمان چې نه نو مړ کوم بیا څنګه پانسي به ورته څنګه اچوم د ورځې ورته واچوم او که د شپې ورته واچوم نو طریقې خو دواړه ټیک دي که نه مقصد خو زموږ مړ کېدو کې دی که نه خو ته داسې کار وکړه که نه چې د ورځې به ورته پانسي واچوي نه نو څنګه نو هغه به پوهېږي نه چې زه یې پانسي کوم به ما نه پوهېږي نو د خبرې نه مخکې ځې که نه زه به نن شي یو بوتل درکړم که نه هغه به یو شی د شمالي د پلار د سپېږمو ته به ونیسي سپېږمو ته به دا څنګه راکړه ځه راکړه صبر وکړه که نه پوره خبره خو ده که نه وایه نو چې هغه د هغه سپېږمو ته ونیسي نو هغه به بېهوشه شي نو چې بېهوشه شي نو بیا به ورته بیمارۍ ته کلک باندې واچوي تا خو زون یم دا خو زون یم سړیه نو مانه ته د مرګ نه مخکې مې که نه نو چل به درته نه ښیمه نو چل داسې به ونیسي که نه داسې به ونیسي که نه کلکه ننچه تیزندي به ورته واچوي چې تیزندي دې ورته واچوده که نه نو هغه به مړ شي چې هغه مړ شي نو به سره ته به بیا خلاص شي خو داسې کار به وکړې چې روکه به ورسره کېږدې که نه د هغه د طرفه چې به زه د زندګۍ نه تنګ وم او بس ما خودکشي وکړه ځان مې مړ کړو څنګه چل به کوې پوه شم هغه بوتل به نه داسې پوزې ټولې او وینې که نه خبره وله ولې ته خو به باسي کې د شمالي پلار ده نو طریقه به نه زده کوم وای خدای نو طریقه به ما زده کړې ته راکړه بوتل راکړه نور پوه شو نو پوه سا مې بېګوره شوه هلته بوتل درکوم یا الله زما په ژوند کې دا لومبی قتل دی او قتل هم زه د هغه خنزیر کوم چې ما له د لور رشته نه راکوي پروردګاره او زما حق دی حق هغه په ناجایزه دی پروردګاره
ته خو ما په دې کې کامیاب کړې الله. ته څه کوې؟ ته څه کوې؟ زما د خبرو ټینکی مکمل خالي ده. زه د خبرو قابل نه یم دې وخت. د خبرو قابل ولې نه یم؟ ستا دپاره به دا ټینکی زه د سی این جي نه ډکه کړم. تا سره به څنګه د مینې خبرې نه کوم؟ ټول ژوند څه باندې ته به داسې وکړې د واده نه پس به مور پلار د کور نه وشړې. ولې نه خو به زه ستا د وینا نه بغیر شړم. داسې مه کوه. د واده نه پس به کور نه بهر نه پرېږدم او کور ته به یې زنځیر اچوم او کټ پوره به یې تړم. بلکل ولې نه ما ته منظوره ده. دا لاس کې دا بوتل د څه شي دی؟ دا د عطرو بوتل دی. چا د دوبۍ نه راستولی دی. یاره څه زبردسته خوشبويي ده. دا مه لره. واله که نه خو ولې دا خوشبويي بوی که که ستا خوښه شو که نه بیا واله که نه تا نه زار تا نه قربان. دا بوی که ولې بوی کې سره صحیح بوی که راکاږه اوس ویمه بغیر د خښولو دې نه پرېږدم. خو نه رښتیا دا چې خښه کم بیا خو مسله به جوړېږي. بیا 2 کروڑ روپۍ بنګله موټرې پلار ماله چېرته راکوي. زمړه چې په خپله پاسې اوښ کې راشي به ځي به کور ته. ځم چې اوس د پړي داسې وي اکبره بچې. څه رښتیا یم کاکاجي، ویم ګلابي دې نن بغیر پانسۍ نه نه پرېږدي. دا ښه د اکبره بچی چې ته او ته ما د ګلاب د دې خرابو ارادو نه خبرې که نن زه خو به د ده د لاسه مړم. کاکاجي په ما ګران دی، ما ته داسې ښکاري لکه خپل پلار. بس اوس مې چې کوم دی که نه د 2 کروڑ روپو شرط ورته ایښی دی. که هغې راته رو نه دی نو نور ځانه ده کوم بس. دی خو دې عزت وکړه کاکاجي چې ته په ما باندې دونه اعتبار دی. خو اوس به داسې کار کوو که نه چې ته به په خپل کټ کې د ځان په ځای بالښتونه سمدې او څادر به پرې واچوې که نه. چې د ابوظبي راشي چې ته د هغه د یادونه خبر شي ته به ورته ګورې ښه. بس خوښه مې ده همداسې کوم. ځه اکبره بچی دوست ورځه ځه او زه ګورم چې دی ځه. دا چې څوک و؟ هسې لورې څوک د کلي سړی مو. ما ته ویل چې حجرې ته ناست مېلمانه راغلي دي خو زه حجرې ته نه ورځم. که زه د عاجزې کمرې ته ورځم ماله خوب راځي. ښه وشه دا ارام ده غرمه ده ده وشه. سر چې راوتلي سر نه په سمه لوټه جوړه کړه. تنګي نه کو خبره نه اورې که نه چې ناب مې دی اخېستو جامې مې دله جوړولې ناب مې دی اخېستو ناب مې ولاړېدو
ما نوې جوړول جوړوم جامې ولې جوړوم ودونه دې پاسې کولما مې څنګه کو دې پاسې کولما ورته دا ما ګوره زما خبره نه وای ودونه وځي پاسې کولما دې لوکو وای وای موږ کوم لوري ما کې دومره دوه چلته دي خانو دې پانچې کولما وای دې خبره ولې نه مانی سوالي ته پته څنګه ولګېده چې زه ته پانسي کوم دا څنګه خبرو یا الله خدایه دا څه چل دی ته زما خبره خو واوره که نه زما خوږې کجوري زما خوږې کجوري د عطرو بوتل د عطرو بوتل خو پته نشته چې ته ولې بې وچه شوې نو هړتال یې کړی و که نه هړتال یې کړی و دا چغې والي چې موږ له نور هم د مریضانو نه د سټ پرې کولو اجازت راکړي دا چغې والي به زه به مړ ژوندی شوی وې که ته مړه شوی وې شکر دی چې ته اوس کې راغلې پرېږده مړې دا خبرې مه کوو زما په زړه څه تېرېږي غاښ مې خوږېږي غاښ مې خوږېږي زه وګورې ولې نه وایي پلانه صاحب وګوره تا نه قربان همدلته به سره مېلاوېږي ځه بچیه ځه کور ته ځه دا چنغلي ځه کور ته کې روان دی دا سوي دا دې پساړو ما ته خلاص کې لاره تاسو دې غرقه Jadi pajukanati ashna budu navinama opatudu tudu spuke sedangin kubu navinama dan مړه دا سپه جاخو کې ناستې سړیا دا کوم ځای کې ناستې مړه ځان هم درته بدې نه ښکاري چې دې ځای کې کښېني سړیا سړیا ستا انتظار مې کومه نه داسې کار دی چې دا خبرې پرېږده کیسه راته کوه څه چل وشو څه چل وشو ته په خدای باندې اعتبار کې په الله اعتبار کې داسې ښکارېده که نه لکه چې د مخکې نه چا خبر کړي داسې وې نو زه دروغ یم ما دې ډوډۍ ته وګوره څه داسې طریقه راته وښیه چې ته دې